کروش که واحد نژند. لومړی زیری په چا کې کله چې بریالی شي ټلیفون راواخلي موبایل راواخلي لومړی زیری په چا کې د بریا؟ لومړی زیری مې چې ډېره مینه ورسره لرم ډېر راباندې ګرانه د خپل مورجان مې اول زیری چې ډېر په تشویش کې وي او حتی لوبه نه ګوري چې لوبه څنګه کېږي څوک وهل خوري بس اول موبایل اخلم هغه ته کال کوم هغه سره غږېږم چې ما لوبه بریا کړله. نو همغه الفاظ که راته وایي مور درته په ځواب کې څه وایي؟ دغه شخص کروش رجبي هغه ترمنځ باید توپیر وشي ټیک ټاکر د فایټر د فایټ په دنیا کې یا په سیالیو کې داسې ګزار دی کله خوړلی دی چې اوس هم خوب کې درته بار بار درځي او ډارې دی یو دم را پاڅېږي په خوب کې مرګونه خو دې ډېر لیدلي دي په ویډیوګانو کې په فایټ کې کله دې په خپله د مرګ احساس کړی دی د فایټ په وخت کې د وهلو په وخت کې؟ خو زه داسې خبر شوی وم ما چې کله لومړی ځل تا سره تماس نیو چې تاسې پاډکاسټ ته راوبلمه وایي حسین ډېر مغروره انسان دی ګوتمه دې مې ته ولي کوژده خو دې نه ده کړې؟ نه فهمي صاحب دا موضوع به نه وي دا ګوتمه چا تحفه راکړې ده او دا خو معلومداره ده فهمي صاحب چې زه د قرآن کریم حافظ یم د ورزش بسم الله الرحمن الرحیم د ناویلو کیسو پاډکاسټ ته ستړي مشئ او ښه راغلاست. په نن پاډکاسټ کې راسره د افغانستان د MMA یا آزادو سیالیو تکړه فایټر حسین نیازی صاحب مېلمه دی او د حسین د ژوند هغه کیسې چې تر اوسه ترې موږ او تاسې ناخبره یو ډېرې جالبه او ډېرې په زړه پورې ورسره څنګ کې ډېرې دردونکې هم د نیازي صاحب له خولې به یې اورو لموږ سره د پاډکاسټ تر پایه ملګرتیا وکړئ او د نیازي صاحب د ژوند له هغه کیسو خبر شئ چې تر اوسه ترې ناخبره یې. نیازي صاحب محترم ستړي مشئ جوړ په خیر. ډېر مننه خیر اوسئ سلامونه تاسو ته او تاسو هغه همکارانو ته ډېر مننه کوم چې زه مو دعوت کوم ناویلو کیسو ته. کور ودان خوشحاله اوسئ په خپله پوهېږي نو ناویلې کیسې دي او هغه څه به راته وایي چې تر اوسه نه دي ویلي سمه ده؟ سمه ده فهمي صاحب نو ناویلو کیسو خو دا هغه نه معلومیږي چې هغه تا په ژوند کې هغه کیسې تېر شوي او تا چاته نه ویلي نو اوس بیا وایي ویلي هم نه دي. نو هغه یو متل دی که وینا ده وایي که شیري خو ګیري همداسې وایي که نه نو نن به هر څه وایي. لومړی خو به دا راته ووایي چې د فایټ نړۍ ته یا د MMA دنیا ته څنګه راغلی دغه پیل دې څنګه وکړ؟ فهمي صاحب لومړي سر کې زما دغه MMA څنګه ما شروع کړله نو زما خارجي فایټونه مې کور کې کتل نو هغه خارجي فایټونو دغه ذوق چې ما ورسره علاقه پیدا شوله نو 14 کې ما تمرین شروع کړو د حاجي صاحب محمد موسی افغان تر لاندې 15 کاله کې چې تمرین کوم او د 15 کاله کې 25 لاسته راوړنې مې راوړي دي. او لومړنی فایټ دی یاد دې څنګه و ویره څومره وه ډار څومره و څومره پښیمانتیا وه چې یاره که تېر شمه تېښه وی؟ فهمي صاحب دا ډېره ښه پوښتنه ده ځکه چې زما اولنی فایټ و څنګه چې زه رنګ ته ننوتلم نو ما ویل چې زلزله ده راباندې نو استاد مې پوښتنه وکړه خپل کوډ نه چې څه چل دی هغه ویل چې زلزله نه دی په تا باندې فشار راغلی دی نو هغه فایټ څنګه زه دین نه کېدلم په هغه وخت کې په ما ډېر فشار و بلکې پر ما نه په ټول فایټران همداسې فشار وي نو سلو دغه فشارونه کم شول او دغه ویره راڅخه لرې شي استاد ډاډګیري راکوله نو هغه استاد تر څنګ را سره و چې دې وخت کې خو پښیمانه شوی نه وي چېرې دا فایټ نه کوم بېرته په شا خو نه یې راغلی؟ نو فهمي صاحب دا خو معلومداره خبره ده چې ته یو چیز ته امادګي نیسې زحمات کاږې نو هغه ته خاص امادګي نیسې نو هغه ته ما خپله امادګي نیولې وه نو ما ویلې اوس پکې راغلی وای متل د موږ تاسې وایي په اوس سین ورګډ شوی نو زه په میدان ورننوتلم توکل مې په الله کړو نو هغه فایټ مې وګټه بس له کومې بلا چې تېښته نه بیا به غاړې غاړې ورځي او په ژوند کې تر ټولو سخت مخالف او سخت فایټ کوم یو دی چې اوس هم درته یادېږي او یو ډول سخته در باندې راځي؟ زما تر دغه فایټونو کې سخت فایټ چې و د پاکستاني لوره و
چې په هغه کمربند باندې هغه ته ما ډیر زیات زحمات کړیو. هسې محمد موسی افغان په ما ډیر زیات زحمات کړیو، بلکې په ما نه په ټولو ورزشکاران باندې کړیو. نو هغه فایټ ډیر ماته مهم او خصوصا بیا په کمربند و پاکستاني سیال لره چې باک پنج سره ما نکاوټ کړلو او ما وکولی شو افغانستان ته بریا راوړم. ډیر راته مهم و. خبر شوی کله چې حسین میدان ته ښکته کېږي یا رینګ ته ښکته کېږي دی له ډېرو احساساتو کار اخلي او بس ځان ورته بیخي ډېر زیات قوي ښکاري. ته څه وې په عقل سره لوبه کې زړورتیا سره که زور سره؟ فهمي صاحب داسې پوښتنه کوي نو داسې پوښتنه خو ما چا تر اوسه ما نه ده کړې چې زه تر اوسه رینګ ته داسې په ډېر غرور باندې نوځم یا داسې په غم نوځم. نو زه ډېر فني تخنیکونه او د عقل نه کار اخلم، ځکه چې استاد موږ هغه فني تخنیکونه یې هغه کوم لارې پوهې چې موږ ته یې له هغه نه استفاده کوو، نو زور نه موږ استفاده نه کوو. نو دا خبر چې موږ ته رسېدلی دروغ دي؟ نه دغه پوښتنې سره دې زه یو ځای نه یم د سره ښه نه نه منې نه. موږ ته چې دا چا ویلي ده به بیا نو فکر کومه تا سره څه رقیب وي. فهمي صاحب زما رقیبان چې دي له ما سره خبرې وي نو هغوی نشي کولی چې تا ته یې ویلي، نو دا خبر زه سره نه منم. نه منې ته څه چې دا خبره ما خپله کړې او تا ځانه جوړه کړې. ښه او بله دا چې کوم فایټ و یا کوم څه و چې تا ته شهرت درکړ او له ایم ایم اے سره سره یې پر سوشل میډیا راښکاره کړي او د سوشل میډیا په بیلابیلو پلیټ فارمونو کې فیسبوک کې ټیک ټاک کې نورو کې وځلېدي او خلکو وپېژندلې. فهمي صاحب زما په ایران کې بین المللي مسابقات ته تللی وم، نو هغلته ما وکولی شو چې د خپل ایراني حریف ته د نیکیک ضربات فني نه زه وهم حتی جمجمې کسر کړی وم. نو هغه جمجمې کسر کړی وم، نو زما خپل ځکه هر هغه فایټر د خپل حریف یا خپل سیال لوري زړه خوږی، نو هغه دومره کلک لګېدله چې جمجمه سر کړی کسر کړی وم، نو زما په هغه باندې زړه خوږېدو. نو هغه نو د افغانستان د نوم له خاطره و، نو هغه طلا د طلایي د موږ طلایي کولو پر و، نو طلایي مډال و. نو ما وکولی چې د خپل پاکستاني حریف ته ماته وکړم او په لاره مو ډېره سختي ولیدلې چې ډېر یخ واورې ولې او موږ سره ګرانو سازانو خپل کوچونه ډېر زحمات وکړل او هغه لوبه ماته ډېره مهمه وله او ډېر وایرل شم په هغه لوبه کې چې زه راغلم افغانستان ته او د اولمپیک کمیټې رئیس نه حافظ احمد جان موږ تشویق کاوه، داسې هېوادوالو یو شور مشهور را سره شروع کړی و. یعنې ستاسې راتګ او استقبال ډېر خوندور و؟ ډېر خوندور و چې ایران نه موږ رابرګه شولو. نو د اروپایي کشورونو کې هر څوک چې و نو هغوی ماته ډېر زه تشویق کړم. نو هغه بعضې کسانو ماته ویل چې ته د خپل بیرغ د کجه کړی موږ هم تاسو تشویق کولی. نو زه دغه خپل امارت اسلامي بیرغ سوري لاندې ژوند کوم او دغه بیرغ په اهتزاز مې راوړلو. ډېره زیاته مننه او بس زموږ له طرفه دې مبارکي، ځکه ځینې سیالۍ چې تاسې تر سره کړي موږ نه یو خبر، موږ په نورو چارو کې هم لږ مصروفه یو، خو دا چې اوس خبر شو ډېری لیدونکي به هم نه خبر، بس مبارکي ومنئ. ډېره مننه، بس زموږ خوشحالي تاسو خوشحالي ده او تاسې دغه ناویلې کیسې موږ ته دغه همت راکوي او زموږ هغه احساس او زموږ هغه بریاوې نورو کشورونو ته داسې کولی شي چې زموږ دغه طریق نه دغه میډیا نه نور کشور ته موږ ښکاره کړي. او هر لوبه هر فیلډ او هر برخه خپل قوانین لري، ام ام ای او یا زیات سیالۍ هم لري. داسې کوم قانون یا کوم څه شته دی چې ستا په خوښه نه وي یاره دغه بدل شي د دې په ځای دغسې یو کار وشي؟ نو ام ام ای کې خطرناک ترینه هغه چې دا نکوټېدل د یو حریف دی چې په سر یې وهي. ما زیاتره فایټونه لیدلي دي چې هغه کې مړه شوي دي او هغه حریف لورې چې ضربات فني ورکړي دي نو هغه ځان د ځمکې ورته ویشته چې دا کار ولې وسو. نو هغه دغه دی چې دغه فیس یا هم مخ ته وهل دي چې ضربات فني سره وهي نو هغه باعث د مرګ کېږي. نو دغه ضربات فني چې مسابقات کې نه وي نو دا که بند شي بیا خو ام ام ای کې دغه هغه ستړي خو د مخ نه ډېر ضربات. زه به یو څه وپوهېدم
یعنی ته په خپل دغه سي گزار نه ډارېږي او ځکه چې ما خپل عارف وهله او جمجمه کسر کړو مایل چې په 200 نشي هغه امبولانس کې وېوړلو نو هغه ته جګر خونو نو بیا سحر ته ما ولید چې جوړو خو موږ سره دی مشرور هم ناشته شاکر صاحب را سره دی او فکر کوم چې هغه ته معلومات شوي چې سړی خو لږ ډارن هم دی نه ډار خو نه لرم او هر انسان چې خپل ځان کې ډار وي هغه اتمن ماته خوري او په ژوند کې کله کله ماته خوړل انسان ته ګټه یو لوی درس ځکه چې هغه خپل نقطې ورته معلومیږي او که چېرته ایم ایم اے نه وی یا ایم ایم اے نن پای ته رسېږي فکر وکړه رسېږي نه ځکه ته به ډېر خفه کېږي زه خبر شوی یم ایم ایم اے نه وي حسین نزیه به څه و څه به یې کول فهمي صاحب یو خبره ته وکړم چې دغه پوښتنه موږ نه مه کوه ولې ځکه چې ایم ایم اے چې نه بس موږ د خپل هدفونو ته خپل بیرغ سره کوم اهتزاز سره وړو ته داسې پوښتنه کوې چې موږ د خپل هدفونه راتاو شو نورې برخې هم شته نورې برخې شته دي خو دغه 15 کاله کېږي چې زه دغه لاره کې روان یم نو ته دغه لارې نه ته غواړې چې ما راتاو کړې یعنې ته هدف دا ده نه تا نه پوښتنه شاکر صاحب سړی غوسه شو نه په غوسه نه یم فهمي صاحب دغه پوښتنه هم تاره چې موږ غواړې دغه هدف نه راتاو کړې نه کله نه خدای دې نه کړي خدای دې نه کړي نه هممې خو بندېږي نه مثلا که چېرته نه وي بیا هم غوسه نه شي حسین به څه جوړېده فهمي صاحب که چېرته مثلا درته وښیم ام ام اے نه وای نو ما د انجینري بخش ټاکله چې انجینر شوی وای انجینر شوی وای او داسې خبر شوی یم چې د قرآن حافظ هم او دا خو معلومداره ده فهمي صاحب چې زه د قرآن کریم حافظ یم د ورزش تر څنګ کې مې خپل درسونه د ژوند اجتماعي درسونه د ژوند وړم او قرآن کریم حفظ کوم او دا خو الله جل جلاله په ښځینه او نارینه باندې فرض کړی چې علم کول فرض دی ښوونځي کې څومره نمره یې ښوونځي کې فهمي صاحب اول نمره یم او د خپل هغه زیار او زحمت لیدونکو ستا خبره مې مونیوله ډېرو بخۍ خو معلومات خو درته کېږي نو نظر صاحب اول نمره هم دی د قرآن حافظ هم دی او د آزاد سیالیو په نړۍ کې هم ډېرې لاسته راوړنې د هېواد لپاره له ځانه سره لرلې دي واقعیت سره چې دا هغه څه دي چې موږ ترې ناخبره وو تر اوسه له ځینو خبر یو خو ډېر چې ناخبره یو هغه نو دا دی چې ښوونځي کې مو اول نمره یي تا سره خو بیا ډېر زیات خلک تضاد هم لري ضد هم لري ځکه چې په هره برخه کې څوک داسې ځلیږي نو مشکلات هم ورته ډېر جوړېږي هو فهمي صاحب دا مشکلات خو ورته جوړېږي هغه هم څه چې هر څوک چې تا په خلاف باندې تا ته بیا وایي چې ته دا نشې وړلی ته دا کار نشې کولی یا تا ته وایي چې ورزش مه کوه یا تا ته وایي چې ورزش پرېږده زما د خپل هغه همصنفي سره مې رقابت و نو هغه همصنفي د څه نوم یې ده همصنفي مې هغه محمد بلال نومیږي هغه سره مې رقابت و هغه مدیر صاحب زه هغه څنګ ته کېنم دی د څنګ ته کېنم نو هغه به هره دفعه ما ته پیغور راکوه چې ته درس پرېږده ته ډېر یو سټار جوړېږي په ورزش کې ما ته به داسې ډاډګیري راکوله درس برخه پرېږده ما ورته ویلم زه د خپل په ورزش ډګر کې خپل درس هم وایم ما ورته ویلم دا خبر ما ته له سیاست یې کار اخیسته ځان ته لارې هواروله هو ځان ته لارې چارې برابرول یعنې دی له ما نه هغه ونه نیسي نو ما هغه یو بل سره کوشش هم کوه خو دغه هدف دا و چې یعنې درس ته دومره مخه مه کوه ته ښه او یو پوښتنه وکړم رښتیا به راته وایي نو که زما د ویلو هغې درته وایم ته نه وایې چې لکه دا اوسه پورې مې ویلې دا دروغ و نه دروغ خو نه که نه خو دې خبره کې به بیخي خبره را نه پټې صحیح سمه ده د فایټ په دنیا کې یا په سیالیو کې داسې ګزار دې کله خوړلی دی چې اوس هم په خوب کې درته بار بار درځي او ډارې دي یو دم را پاڅېږي په خوب کې دا خو ډېره اسانه پوښتنه ده مایل چې څومره سخته پوښتنه به وي سختې هم شته دی وروسته به سختې پوښتنې هم کوو کولی شي فهمي صاحب زما دغه سخته ګزار چې زما حریف سره مې مسابقه مې وله
نو د رنګ مینس کې مې د ارن په دلته په سترګه باندې ارن جوړو د سترګې مې دومره باندې سوي وه چې څنګه زه جګېدلم استاد مې چې خپل کوچ خواته راشه زه دغه کوچ خواته روان وم نو هلته په ما ډېر وحشتناک هغه راتللو چې یو سترګه مې نه معلومېدله نو 3 راونه فایټ ما وکړو او فایټ مې د خپل په نوم کړله دغه څرنګه چې ما ارن جوړولو فایټ کې نو دغه سترګې ته مې ډېر ضربات فاني رسېدلي وو نو 3 راونه فایټ وکړو نو دغه سترګې ما تر خپل کوچ نه معلومېږي دا سترګه روان دومره غټه شوې مایل چې دا سر مې روان دومره سوی ده نو ډېر قوي زه لګېدلی وم نو دغه درد ما ته هره دفعه خوب کې درېدله څرنګه چې هر دفعه په خوب کې راجګ شوم بیا به کور کې راتېل چې څه نشته دي سم له سم تا بلکې بس سړی راوځېدل ته م را رسېدلی ما هغه وخت راته هغه صحنه راته یادېدله څرنګه مې وخوړلو او هغه درد تر ډېر وخته پورې چاپې وم او اوس ورک شوی ده نه هغه درد چې ما تیر کو او هغه درد زه پیاوړی کړم او تر دغه جې پورې رارسوم یعنی هغه د سترګې ګزار تا بار بار په خوب کې راپاڅوي ډېر دردونکی به مې ډېر دردونکی ښه او را به شو شخصي ژوند ته صحیح ده سمه ځکه تر اوسه خو مو ستا د فایټ په اړه هغه کیسې واورېدلې هغه ناویلي څه مو واورېدل چې تر اوسه مو نه اورېدلي اوس به نو شخصي ژوند ته راشو او دې کې به پوښتنې لږې جالبه مې وي خو رښتیا به راته وایي سمه ده څه چې زما په قلب کې نو په ژبه تا ته راکوم تا ته وایم ضرور ښه نږدې ملګری دې څوک دی په ژوند کې زما نږدې ملګری چې و خلیل ارسلاني و اوس نه دی اوس هم ده زما ورور ده خو هغه پارتنریم چې ولا هغه درس کې چې بل سره کومک کوو هغه تمرینات کې چې ما سره سیالۍ ته تللم هغه وخت کې مې ملګری هغه و نو هغه اوس هغه زمونږ ټیم کې نشته ده چې ما هغه یو بل سره کومک کړلو نو زما د لارې ملګری او د تمریناتو ملګری خلیل ارسلاني و لارې ولې جدا شوي فهمي صاحب د دغه هغه درته نسم ویلی چې څنګه علت یې نشي ویلی علت نسم ویلی تاسو کولی شئ چې دغه نه وپوښتئ لږ مخکې دې واده وکړه چې هر څه به وایم چې څه مې چې په زړه کې دي فهمي صاحب ما تا سره واده وکړله چې زه هغه سره ته وایم چې زما د هغه ارادې او د هغه اوس موضوع مطابق درته وړاندې کوم او نور کوم مشکل نه لرم مونږ هم حیران کړو چې اوس به دغه څه وجه وي چې دومره سخته ده چې تی ویلی نه شي خو خیر زه به یو بل څه ووایم ارسلاني به انشاءالله راځي د ناویلو کیسو پاډکاسټ ته دا کیسه بیا دغه وي چې د لارې او د جدایي لاملونه څه وو چې ستاسو لارې سره جدا شوي هغه ته خو اجازه ده کېدای شي ورته ووایي نو زمونږ هغه ټیم چې د هغه ټول یو ځای وو نو هغه اوس هم هغه ته د لا بریا په هیله وایم هغه هم خپل زحمت کاږي موږ هم د خپل زحمت کاږو نو ټول افغانانو ورونو ته د خپل هغه هدفونو رسیدلو په هیله موږ په دعا کې یاد ساتو او مرګونه خو دې ډېر لیدلي دي په ویډیوګانو کې په فایټ کې کله دې په خپله د مرګ احساس کړی دی د فایټ په وخت کې د وهلو په وخت کې فهمي صاحب دا احساس خو ما نه ده کړی چې تر اوسه مثلا په ما داسې ذهن کې مې خطور کړی وي خو څرنګه چې ما هغه بل فایټ ولیدو د UFC فایټرانو چې له ضربات فاني استفاده وکړه ولګېد او هلته مړ شو نو هغه فایټر ډېر بده ورځ کوله نو هغه فایټر ډېر جګرخونه شو هغه هملته استعفا ورکړله نو هغه ته زه ډېر ناهیلی شوم چې فایټ کې خدای دې دا آفتونه په افغانان نه راوړي او دا خو فایټ ده نو حتما یو څوک خوشبخته ده یو بدبخته ده خوشبخته هغه ده چې تی وهي او بدبخته هغه ده چې تا ګزار کې لګېږي او لیږي خو دلته خو کله کله دغه خپل څوک هم بدبخته تمامېدی شي ته یو بل انسان پې وژني فهمي صاحب دا پوښتنه چې دا دغه سازمان ته ارتباط لري سازمان کې شخص ښودل کېږي اتاره ټول بدن هغه سکن کېږي چې ته ناروغه نه وي تا باندې کومه پیښه رانیسي نو هغه به ته ټول په غاړه اخلي کوم فایټر چې رنګ ته دننه کېږي هغه ټول مشخصات باید د خپل په غاړه واخلي مسؤل خپل وي
نو هغه سازمان ته ارتباط لري. ها یعنی په خپل خو مرګ احساس تر اوسه نه دی کړی؟ نه تر اوسه مې نه کړی. زه شکر دی تر نن درې خدای چې مخشه ورسره نه کېدای چې اوس دلته هم نه وي کنه همداسې ده. او دا خو معلومدار خبر ده. د مرګ خبرې سره ډار در باندې نه راځي؟ فهمي صاحب هر څوک چې له مرګ نه ډارېږي نو الله تعالی هغه هر څوک چې دې دنیا ته رالېږلي او هدفونو ته رالېږلي دي نو دغه هدفونو لپاره باید هر څوک د خپلې ټولې هیلې ځلې هغه خپل زحمات هغه خپل هغه باید پوره ولري. اوس موږ تاسې هغه دنیا ته روان یو باید دغه ته امادګي موږ ولرو لکه څرنګه تا خو د امادګي تیارې نیولې ده لکه فایټ ته ورغلی لکه څرنګه د بیرته ورتګ لارې دې برابرې کړي نو هغه ټول امادګي مې نیولې دي. هغه څه چې د الله رضا وي زمونږ پکې رضا وي. هسې نه چې زموږ له خبرو وروسته لاړ شي او فایټ پرېږدي؟ نه نو داسې په اسانۍ نه پرېږدي. نه پرېږدو. هو که نه همداسې نه هغه د مرګ خبرې مو وکړي بزیز نه لاړ شي او شاکر صاحب نو ورته ووایي چې بس زه یې نور نه کوم. فهمي صاحب داسې پوښتنه مه کوه چې ته اوس هغه زما د همصنفي خاصیت راخلې ته اوس ما ته وایې چې فایټ پرېږده ته اوس ما فایټ نه مه تورې کوه. نه لرې کېږي خو به که 2-3 نفر نور درته ویل کېدای شي لرې شي. نه فهمي صاحب که چېرته مشر ورور درته ووایي شاکر صاحب پرېږدې لوبه پرېږدې فایټ نو که هغه چېرته راته ووایي زه د خپل هدفونو رسېدلو لپاره هغه هر څه چې زه کولی شم هغه ته زه پیشنهاد کوم نو هغه زه راضي کوم. نو یعنی فایټ پرېښودو ته قانع کېږي نه؟ او قانع کېږم نه. او داسې پوښتنه مه راسکه کوه چې بیا د احساسات لاړ نه سم. نه 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 پام کوه. ما خو داسې پوښتنه نه ده کړې ته سټیج او مکمل هغه مایک پرېږدي وځي؟ نه خو تاسو داسې پوښتنه کوئ چې امامي پرېږده نو زه څنګه امامي پرېږدم دا 15 کاله زه حدر کوم. بلکل نه نه بس نور به داسې پوښتنه نه کېږي. صحیح ده. که په لار روانې نن سبا خو چې څوک زیات شهرت لري څوک زیات عزت لري یا مخکخي ضرور ډېر خلک ورته په ساده اصطلاح سره سوځي او لار کې در سره څوک جنګ کول غواړي. یو دی انسان دی فایټر نه دی ته به خپل ځان تر څومره کنټرول کړي او وبه نه غواړي د هغوی سره لانجه وکړي جنګ وکړي؟ فهمي صاحب دا ډېره ښه پوښتنه ده ځکه چې دغه هر فایټر سره مخ کېږي او هغه فایټر هوښیار دی چې خپل ځان کنټرول کړي. هغه متل دی وایي زورور هغه څوک ده چې خپل غصې وخت کې ځان کنټرول کړي. بالکل. نو زمونږ ډېر خوشحاله یم چې الله تعالی موږ ته دغسې استاد را نصیب کړی حاجي صاحب محمد موسی افغان. موږ ورزش په ډګر کې ورزش موږ ته نه راکوي هغه په ډګر کې موږ ته نصیحت کوي. دغه هر خبر چې هغه الفاظ راوځي د سرو زرو په شان دي مثال په ډول نو موږ ته ډېر نصیحت کوي. نو زه ډېر ورسره مخ شوی یم او ما ډېر ورته حوصله کړې ده. نو زه څنګه چې اول بار تمرین ته راغلی یم نو ځان ورته جګ معلومېدو یعنې زه د خلکو په سر ګرځم تمرینات کوم په هوا وي او داسې ورزش داسې خاصیت لري چې ورزش وکړي داسې ورته معلومېږي چې زه ډېر جګ ګرځم. ډېر بخه یو ورزش چې کله لومړي سر کې څوک کلب شروع کی یو چې کله وسله در سره بیخي درته بیا د ځمکه ښکاري نه همداسې ده که نه؟ او همدغه خاصیت ده. نو دغه ورزش که هر انسان چې تا ته 3 ورته ګزاره مو کړه یا هم په اسانه اصطلاح باندې کنځله ورته وکړه باید ته ترې تېر شي. نو په هغه اول ځل کې چې زه ورزش ته راغلم نو د خبرو ته مې پام نو هر یو ما تل چې ته کلبکار شوی دا د هغه ده نو ما ورته چې کلبکار شم راشه یو هلک مې ووهلو چې هغه نه بیخي تر ننه پورې مې 4 کاله کې جنګ مینده کړی ډېر قوي. د ورزشکار یو ګزار د عادي نفر 10 ګزاره. نو هر انسان باید ډېر احتیاط کوي خصوصا د ورزشکاران چې تمرین کوي باید د عادي نفر سره څومره اخلاق وکړي څه رقم سلوک وکړي څه رقم رویه وکړي. نو دا خواهش لرم چې ټول ورزشکاران باید تطبیق کړي. یعنی ځان کنټرولې د عوامو سره جنګ نه کړي؟ نه یو جنګ خو دې کړی دی په سړي هغه خو اول ځل
هر انسان اشتباه کیږي نو من هغه اولنی اشتباه چې ډیر خطرناک جوبل شغه نو هغه وخت څوک نو چې راسکه خلاصین کی اوه د خلاصین څوک نو دسې زه خپل پیخمانه پاتې م چې اوس دا څوک راسکه خلاص کی اوس څوک نشته دی بالکل او نه هغه کې شوم او نه ما کې شوم پاتې و مطلب هغه د رنګ پیخي او کارنامې ملته کړې وي او بعد دغه نه بیا الحمدلله تر اوسه د سپیخانه د زه خدای دې وکړي چې همیشه هم داسې پاتې شي بیا جنګونه کې اوس خو ما سره هم څو ځل نیغ شوي نه له تا سره نه کېم نو د سختې پوښتنې مه راسې پوښتنې وایي خطرناکي او د فایټرانو چې سختې پوښتنې کېږي دوی بیا داسې کوي نو بعضې وخت داسې کېږي هر انسان نه ځکه چې په دې سره ډېر سکان خوري نو یو ورته احساساتي شي مشر ورور دی ناست نو زه په هغه اوس نه ځان وسپارم شاکر صاحب لږ پام کوه چې سړی په مونږ ګزار ونه کړي هغه هم سرخوځي وي صحیح ده دومره کنټرول دومره هغه خو لرو که نه از خو ورزشکار ښه او حسین له رنګ له فایټ او له ایم ایم اے نه بهر څنګه انسان دی زه د خپل په ورزش ډګر کې انزمفی می یا می دغه لارې ملګری وي نو هغوی سره د تمرین کې یو خواهمه څرنګه چې زه د خپل تمرین ته نوځم خپل بوټان چې کاږم هغلته د خپل هغه د بیرون خبرې هغه بیرون قصې هغه ټول د بوټان سره پرېږدم او بیا دننه کلب ته ننوځم چې څرنګه کلب ته ننوځم د خپل د تمرین په فکر هغه کم کې اوسېږم هغلته او څرنګه چې بیا بیرون راوځم بیا د تمرین هغه کارونه بیرون نه کوم چې په چا ځان مثلا ځان خوشي کم یا زه ورته هم زه کلبکار یم بس هغه د خپل اجتماعي ژوند مخ ته وړلو او د خپل هغه ژوند نه خوشحاله یم خو زه داسې خبر شوی وم ما چې کله لومړی ځل تا سره تماس نیو چې تاسې پاډکاسټ راوبلمه وایي حسین ډېر مغروره انسان دی یاره فهمي صاحب داسې پوښتنې خو ما چا راسکه نه کړل ګوره تا راسکه وکړلې داسې پوښتنه ته کوې چې زما دغه ذهن مشکوکوي مغروره نه نه الله دې نه کوي مغرور انسان الله تعالی هغه ذات دی چې د خپل په ټول مخلوقات باندې هغه د مغروري انسان ته هېڅکله خنده اوس ته ما ته چې مغرور یې زما میسج چې ځواب ول نه راکوه یاره فهمي صاحب داسې خبرې مه کوه کله ما مسج نه راته کړی بیګاره سم مسج را سره وکړلو مسج مې سره کړی زه خپل تمرینات کوم چې تا مسج راته وکړو ما واتساپ هر وخت آنلاین وي نو تا ما ته مسج کړو ته داسې خبره کوې چې اوس ما خبره کې یعنی بند راولې لیدونکي دي اوس هم ګوري غوسه یې نه زه درته ښه په ارامه خبره کوم ته غوسه یې غوسه نه یم فهمي صاحب ته اوس داسې وایې چې ته ما مسج ته ول جواب نه راکوې مغروري کوې اوس ما کله مغروري کړې ده نه ده کړې نه که اختیار درکړل شي د ایم ایم اے اړوند ادارې ته واک درکړي چې په خپله خوښه فایټر وټاکه د چا سره فایټ کولو ته چمتو یي په نړیواله سطحه د افغانستان په سطحه کوم فایټر به چې ته خلاف مسابقه کول غواړي فهمي صاحب دا پوښتنه ده چې یعنی د اولمپیک د کمیټې خوا نه تا ته واک درکول شي چې ته هغه فایټر سره مسابقه کې تا په زړه وي نو ما هغه هیله ده او زما هغه آخري امیدونه دي چې یو اف سی کې اسلام مخاچف په خلاف فایټ وکړم اسلام مخاچف او د افغانستان چې دي غواړم چې د نصرت حق پرست په خلاف فایټ وکړم دغه مې دواړه امیدونه دي چې خدای وکړي چې هغوی دواړه پاتې شي او زه فایټ وکړم تر هغې وخته ور ورسېږي اوس خو لا کوچنی څه فکر کې څومره نورو کلونو ته اړتیا ده چې دغې برخې ته چمتو شي او د هغوی خلاف د هغوی په مقابل کې ودرېږي او مسابقه وکړي نو دغه فهمي صاحب دغه ریکورډ ته اړتیا لري چې د هغوی سره مقابله ته وکړي او هغه تخنیکونو ته اړتیا لري نو انشاءالله ډېر وخت به ونه نیسي د کمو کلونو کې زه انشاءالله خلاص راوړنې به ولرم د خپل وطن ته خپل امیدونو ته به ورسېږم او دغه فایټران سره به فایټ وکړي او فارسي کې یو متل ده وایي شمهایت را به ستارگان بدوز نه به زمین یعنی دا مطلب ده چې سترګې د ستارگانو پسې وګنډه
ستارو بسې او نه چې دا ځمکې پسې ته ځمکې ته ګوري نو خپل هدفونه ډېر غټ لوړ وټاکه او لوی دروغ چې د حسین په اړه په ټولنه کې د خلکو په ذهنونو کې شتون لري او ته هم خفه کړی چې دا ولې د خلک داسې فکر کوي هغه څه دي او څه ډېر مشهور دي ستا په اړه خو دروغ دي؟ فهمي صاحب دا ډېره زبردسته پوښتنه وکړله ځکه چې دغه پوښتنه زه ډېر فکر مې راته خراب کړی ده او دغه زموږ تاسې هموطنان دي ما ته دغه غټ دروغ راپسې جوړ کړي دي چې مثلا د ایران ته لاړو دومره روپۍ واخیستلې یا څومره روپۍ یادې کړي دي 2-3 لکه روپۍ شاوخوا ویلي دي چې د ایران فایټ کې تا واخیسته بین المللي مسابقې وي او تا دا طلا واخیستله خرڅه دې کړله مثلا دا خو د دولت حق کېدو ما بس دا خبر روان دي چې دا برنامو ته مثلا ځي دومره پیسې ورکوي برنامو ته چې ما د برنامه جوړه کوي فهمي صاحب تا نه پوښتنه کوم نو پوښتنې حق ته لري چې له ما نه وکړي نو تاسې زه راغوښتی یم او که موږ تاسې راغوښتي یاستئ د لیدونکو په فکر وغږېږم که په خپل؟ نه خپل فکر باندې تا نه پوښتنه که لیدونکو په فکر مې غږول غواړي څنګه چې تا مخکې ویل چې زما په اړه فکر داسې دی نو ما ته خو به دې 80,000 افغانۍ راکړي یاره فهمي صاحب داسې خبره ته کوي که نه دغه لیدونکو په زړه که هر څوک وغږېږي نو حتما سړی د نیمې لار نه اتاوي زه به یو خبره وکړم لیدونکي به هم ټول نه یادو ځینې لیدونکي داسې شته دی چې د مثبت سپورټ پر ځای انسان تخریبوي او له منځه تخریبوي د خپل سوري ټکي خو ځینې لیدونکي داسې هم شته چې موږ او تاسې سپورټ کوي همدغه لیدونکي دي چې موږ او تاسې یو خو خدای دې هغه لیدونکي زیات کړي څوک چې مثبت فکر لري زه به ووایم چې حسین ما ته هېڅ پیسې نه دي راکړي برعکس ما له حسین بار غوښتنه کړې ده چې تاسې راشئ زموږ پاډکاسټ ته او د ژوند هغه کیسې مو وکړئ چې نه مو دي کړي لکه نن یې چې درته وکړي او لا ډېر څه شی درته به ووایي حسین نو لکه څنګه چې موږ ته پیسې نه راکړي هیڅ چاته پیسې نه ورکوي حسین لکه څنګه چې دلته ویلي چې موږ د هیواد د ښکلا او ځلا لپاره کار کوو د هیواد د آبادۍ لپاره کار کوو واقعیت سره همداسې ده خپل فایټران خپل اتلان تشویق کوي سپورټ کوي تر څو ډېر څه د هیواد او خپل ټولنې لپاره وکړي نو ما ته پیسې نه درکړي ټوکې مې وکړي ډېره مننه کوم چې دغه زما د غټ ترین دوی د اشکار کړل او خلک تاریخ نو ټول هیوادوال نه خیم بعضې چې منفي پایټون لري موږ دغه هیوادوال لپاره جنګیږو دغه هیوادوال لپاره خوشحالي ورکوو په خولې مسکا راولو نو دغه هیوادوال که نه وي نو موږ به چاته پردي ملک ته کار کوو یا هم په پیسو له خاطره کار کوو نو همدغه خپل وطن لپاره جنګیږو او تر څو کله چې د خپل افغانانو په خولو مسکا راوړو او د خپل دغه بیرغ په ټوله نړۍ ګوټ کې اهتزاز باندې راوړو او په ژوند کې د کله ژړلي دي یو خو د ماشومتوب ژړی چا په څپېړه وهلی دا خو یو بل کله چې پخه او بد پوه شوی کله دې ژړلي دي او فهمي صاحب کله چې انسان هغه ناهیلی شي یا ماته هم وخوري کوم وخت چې ژړل دي لومړی ځل ما چې پاکستاني سیال سره مسابقه وله نو هغلته ما دغه احساس وشو چې زه خپل هموطنانو هغه جواب څه وایم هغه زحمات چې ما ښکلي وو هغه پیښې چې ما راغلې وې نو هلته ما ډېر دردونکې ژړا راغلله نو هغه ژړا ما ډېر دردونکې وله او هلته مې ډېر ژړل نو بیا مې ورور ما ته کاند چې دا ژړا اوس فایده نه کوي ژړا به په تمرین وخت کې کوله او کله چې بیا بریا ترلاسه کړې مثلا کامیاب شي او فایټ وګټي یو هغه خلک دي چې هغه تاسو سره هملته په میدان کې شتون لري د قفس د باندې یا د قفس په شاوخوا کې تا سپورټ کوي تا ته د بریا لپاره ډاډ درکوي یو هغه خلک چې تا په سکرین ګوري یا دې نه ګوري کورنۍ دې دا نور خپلوان دي لومړی زیری په چا کې کله چې بریالی شي ټلیفون راواخلي موبایل راواخلي لومړی زیری په چا کې د بریا لومړی زیری مې چې ډېره مینه ورسره لرم ډېر راباندې ګرانه د خپل مورجان مې اول زیری چې ډېر په تشویش کې وي او حتی لوبه نه ګوري چې لوبه څنګه کېږي څوک وهل خوري بس اول موبایل اخلم هغه ته
کال کوم هغه سره غږیږم چې ما لوبه بریا کړله. نو همغه الفاظ کراته وي مور درته په جواب کې څه وایي؟ بس مور په ژړا شي راته ماله الله نه دغه غوښتل چې ته راته بریا راوړې او ته ګټونکی شي. بیا مې نور هم تشویق کوي. بیا نور دویم قدم کې ټول هیوادوالو ته خوشحالي ورکوم او هغه سکرین باندې چې ما ګوري ټولو ته واقعیت سره. خو اکثره څهرو سره چې موږ کتلي دي لومړی زیری په مور کې مور ډېره ګرانه واقعیت سره او په اولاد ډېره دردېږي او خوشحالېږي. بله موضوع دا چې رنګونو کې د کم رنګ خوښ دی، کم رنګ ډېر استفاده کوي د جامو په برخه کې؟ ساعت ګوتمه دې مته وړي کوژده خو نه ده کړې؟ نه فهمي صاحب دا موضوع به نه وي. دا ګوتمه چا تحفه راکړې ده. دا تحفه د چا ده؟ د دوستانو تحفه د ملګري له طرفه ده که د ملګري له طرفه ده؟ نه هغسې شتون به ونه لري. د ملګري له خوا نه ده. د بعض دوستان دي چې ما ته یې تحفه راکړې ده او مننه کوم چې مساقین هغه له ما تحفه راکړې وه. انګلیسي اصطلاح د رینګ فینګر یا دغه انګیجډ فینګر چې دا مطلب د کوژدې ګوته یا ګوتمه رینګ فینګر ورته ویلی شي او ګوتمه به په ګوته کوي. اکثره ځوانان د کوژدې هغه مراسم یې هغه چې په ګوته کوي نه زمونږ ته تر اوسه زیات وخت پاتې تر څو خپل هدفونو ته ورسېږو او بیا به تصمیم نیسو. د رنګونو په اړه که راته وي؟ رنګونه پوښتنه دې وکړه. زما په رنګونو کې سپین خوښېږي چې سپین رنګ چې دا بهترینه رنګ د رنګونو کې او دغه تر څنګ مې تور رنګ هم خوښېږي. خلاصه نه روشنه رنګونه مې خوښېږي. او دا یو رنګ چې ډېر دې خوښ دی؟ یو رنګ مې چې ډېر خوښ دی سپین مې خوښېږي. سپین رنګ خوښ دی. او دغه د کوژدې په باره کې داسې لږ خندنې شوي سړی ناست دی ورته به سپارښتنه وکړو که زړه دي؟ فهمي صاحب دا پوښتنې باندې مه کوه. کوژده نه غواړي؟ دغه امیر خان نه په بخښنې سلمان خان ځان نه جوړې؟ نو سلمان خان چې دغه نه غواړم چې غټ ستار جوړ شم. هغه نه غواړي چې غټ مجرد هم جوړ شي که نه؟ غواړم چې تاریخ کې یو ښه هیلې وزلې ولرم او دغه لیول ته زه تر اوسه نیم رسېدلی که نه؟ او افغان سلمان خان هم شي د مجردۍ په دنیا کې مجرد پروماکس که نه؟ بله موضوع سوشل میډیا کې خو ډېر زیات څارونکي لري. کله درته د چا له طرفه د کوژدې یا د ملګرتیا ریکویسټ شوی دی؟ نو دغه درس که نشم پټولی ځکه تا ویل چې دروغ به راته نه وایې. بلکل. نو دغه سوې ده راته بار بار سوې ده خو ما هغه د خپل تطبیقونه مو ویلي دي چې زه تر څو خپله امیدونه هدفونو ته زه ونه رسېږم دغسې ملاقاتونه زه نه قبلوم او څوک د ماته نه وړاندې کوي. لیدونکو ډېر څه به واورئ. سړیانو ماشاءالله بیخي په مزو کې دی که نه؟ مزې ورته وایي که څه ورته وایي؟ خوند یا مزه یو شی ده. نزیه صاحب د خوړو په اړه که دې راته وایي خوړو کې کوم خواړه خوښې کوم څښاک خوښې؟ خوړو کې فهمي صاحب درته وایم چې خواړه خو ټول خواړه دي نو باید انسان په کبر ونه کړي. نو زما د خوښ خواړه چې دي سپک خواړه مثلا کباب او د کورنۍ هغه درته وښیم چې کور کې کوم خواړه ډېر پاخه کړي. زما لوبیا ډېر خوښېږي. مطلب ټول پروټین او دغه پروټیني او څښاک مې چې د څرنګه چې تمرین نه راشم بیا مورجانې ما ته قهوه جوړه کړې وي قهوه څښم بیا ښه ځان راحته کوم. زمونږ ملګرو خو جوړه کړې وه څنګه وه دا؟ او تاسې ډېره خوندوره وه زه خپله هم جوړوم تاسې هم خوندوره وه که نه؟ ما خو کله داسې ډېره قهوه نه ده څښلې ما داسې ترخه غوندې ښکاره شوه که نه؟ دا یي همداسې ښه همداسې یي فهمي صاحب قهوه خو همداسې زه بیا ترخه جوړوم همداسې. ښه او د دې فایده څه ده؟ فایده یې دا ده چې ذهن ارامه کوي بدن ته ارامتیا ورکوي
نو هغه کوم حجرات چې وي ډېر مثلا استراتیجي پورته تللی وي، ډېر انسان ته ارامتیا ښي، قلب ضربان تیز وي، ډېر راحتیا انسان ته ورکوي. ښه فلاسف دا نو بیا ډېره جوړه وه چې زم له خیره څکم، ځکه دا ضربان خو زمونږ هم د زړه ډېر زیاتېږي کله کله که نه. او فایټرانو کې یو خو د خوښې فایټر وي چې ستا خوښېږي، هغه دې په نړیوالو کې وښوده چې اسلام، او په داخلي کې دې څوک وښوده؟ نصرت حق پرست. نصرت حق پرست دا دې خوښېږي. داسې یو فایټر شته چې په نظر دې بد راځي او نه غواړي چې بیخي وویني؟ نو افغانستان کې خو داسې فایټر نشته چې زما بد راځي، نو زه به تا ته څوک وښیم. نه هغه فایټر ده چې زه یې نه خوښوم. که نوم یې نشي اخیستلی، خیر لږه همکاري ورسره زه وکړم، دغه یو نښه ووایه، د یو سیالۍ هغه بڼه یې ووایه چې دغه ځای کې سیالۍ کړې وو، دغسې ځان څه ویلي وو، څه یې کړي وو، بس اوس مې نه دی خوښ. نو او که نوم یې ویلی شي نو فهیمي صاحب هغه فایټر ده چې زما نه خوښېږي چې په سیالي وخت کې مثلا ډېر جدي شي، هغه شي، یا زه خپل هموطنان باندې ځان خوشي کړي، هغوی باندې حساب نه کړي، نه فایټر زما بد راځي. څوک دی؟ نو هغه به دا د نوم نه اخلم. نوم یې نشي اخیستلی بیخي؟ نه. چې ډېر هم کلک شو؟ نه نوم یې نه اخلم. د پاډکاسټ درېیمې برخې ته وراشو او درېیمې برخې ته راورسېدلو. ته به مو وایي چې دا څنګه برخې دي او څومره سختې دي؟ برخې نه خلاصېږي که نه. او درېیمه برخه یې لنډې پوښتنې او ځوابونه دي. زه درته ځینې جزئیات او ځینې نښې وایم، د ورزشکارانو د ځینې نومونه اخلم، یو به پکې انتخابې، یا به په هو او نه سره ځواب راکړې. سمه ده، دا خو اسانه پوښتنه ده که نه. کله چې فایټ کوې، غواړي خپل حریف، خپل مقابل لوری مات کړي، ناک آوټ که سبمیشن؟ زما چې سیالۍ خوښېږي چې خپل لوري ته ماته ورکړم، نو نکاوټ باندې غواړم چې نکاوټ کړم، ځکه چې زما څلور فایټه په بکپاین باندې مې نکاوټ کړي دي او ډېر ماته خوندور تمام شوي دي. نکاوټ. او که خپله بیرته ماتېږي، خپله باید څه ډول مات شي؟ خپله خو اصلا که ماته نه غواړم چې ماته وخورم، او تر اوسه مې د نکاوټ یا سبمیشن دغه دوه طریق کې مې ماته نه ده خوړې، نو پاکستاني سیال لرم چې ماته وخوړه، په نمرات کې مې خوړه. پوښتنې به تشریحي طرف ته نه وړو، ځکه مخکې مو ډېرې پوښتنې ځواب کړې. زور که تخنیک؟ تخنیک، ځکه تخنیک ډېر اسانه ده او عریف ته کولی شي وغولوي، زور نشي کولی. بریا که عزت؟ عزت، ځکه چې بریا هر وخت دی. عزت الله تعالی خپل په سری آیات کې ویلي دي، وتعز من تشاء وتذل من تشاء. هغه چا چې زه عزت ورکوم زه ورکوم، ذلت هم چې زه ورکوم زه خپل ما په لاس کې ده. نو بریا خو هر وخت خپل زحمت ورته کوي. دې پوښتنه کې به لږ څه غلی کېږي او ما ته له مخکې پته لګي. درد که ماتې؟ درد. ماتې نه مني؟ نه. که چېرته وهل ټکول درکې او ته دغه وخت کې په ماتې خلاصېږي، ماتې نه مني؟ نه ماته نه منم، درد تېروم خو ماته نه منم. یو څه ووایم؟ ویلی سي. دا ولې دې بیا دا ځینې ماتې خوړلي؟ نه ماتې مې نه دي خوړلې، یوه ماتې مې خوړلې د پاکستاني سیال لرو چې هغه نمراتو کې وه. ښه نمراتو کې، یعنې په درد کې نه وه؟ نه په درد کې نه وه. د درد له وجې خو تسلیم شوی نه یې؟ نه. نه نکاوټ نه درد. واقعي تاسې ډېر کلک خلک یې. که ما د خو چا 2 سوکان راکړه ورته وایم بس مایک ونه غورځو، تسلیمېږي. نه تسلیمېدل دومره اسانه باندې ډېر هغه ستاسې کار دی، تاسې فایټران یې. او تمرین یو ټایم که 3 ټایمه؟ مسابقې وخت کې یا عادي وخت کې؟ عموما یو ټایم، ځکه چې نورو کارونو ته مې رسېدګي نشم کولی. او د مسابقې وخت کې بیا 3 ټایمه دا نور کارونه هغه فرصت ورکوو او قرنطینې. سخت مخالف که اسانه بریا؟ سخت مخالف.
اسانه بریا دي نه خوښیږي؟ نه سخت مخالف دی. فایټران خو چې بس څنګه نه وزم بس سړی چپک او بیرته راوځو لاسونه اوچت کا. نه هغه هم زحمت کړی نو تام زحمت کړی نو لاس جګول لپاره خلک نه نوځي کنه. سخت تعریف او فایټ د پیسو لپاره که د نوم لپاره؟ دواړه برخې دي خو د کې زه انتخابوم د اقتصاد برخه کې انتخابوم چې تر څو کول شم د خپل افغانانو ورونو لاسونه ونیسم او هغوی نور مقامونو ته ورسوم. پیسې ډېر خوږ شی دی کنه. څومره خوږ دی؟ دومره خوږې هم نه دي خو خپل هدفونو رسېدلو لپاره باید صحیح هر وخت ګټل یا کله کله ماتې خوړل؟ فهمي صاحب دا پوښتنه ده چې ګټل خو معلومدار خبره چې ګټل دي او کله کله ماته خوړل د انسان هغه کوم اشتباه وي کوم خطا وي چې هغه ورته معلومیږي. ماته خوړل ځکه چې انسان نور هغه رتبو ته رسیدل ماته خوړل. مخکې دی ویلي چې نه غواړم چې ماتې وخورم، اوس کله کله به ماتې باید وخورم خو کله کله کنه. زه بس د ماتې وخت کې به موږ هم درځو او یو څلور فایټران دي هغه کې به یو انتخابې بیا به وروسته همدوی ته مشورې هم ورکې یو مشوره به ورکې. سمه ده صحیح ده. خو دا ګوره ډېر خطرناک سوالونه دي. مقصد یو به پکې خفه کېږي بل به پکې خوشحالېږي ځکه ته یو انتخابې چمتو یې؟ چمتو بیخي ویره خو نشته؟ نه بیخي په آزاد ذهن فیصله آماده یم. کروش که واحد نژند؟ په دې وروستیو کې خو کومه کروش چیلنج هم ورکړی و. هغه ترمنځ باید توپیر وشي. ټیک ټاکر د فایټر احمد ولی هوتک که باز محمد مبارز؟ اوس کوم یو انتخابې ولی او باز محمد کی؟ باز محمد ډېر ښه او پوهونه سره به ځواب راکړي. صحیح ده؟ سمه هو یا نه؟ سمه. نور معلومات او اضافه غسپیناوی به پکې نه کې راته. سمه. ځان تر نورو فایټرانو غوره بولي؟ هو یا نه؟ نه. ناکامۍ درته کله زړه مات کړی ناهیلی کړی یي؟ هو بس مخکې به نه ځي. کله دې څوک ازار کړي دي ضرر د چا ته رسولی؟ نه هېڅکله بیخي نه. کله دې په چا غرور یا کبر کړی؟ نه. د فایټ په لومړۍ ورځو کې هغه خو اول لیول نه چې انسان هغه احساسات کوي تمرینات کوي او دغه خاصیت نه لرم چې په چا غرور کوم. اوس خو بیخي مخکې وروسته نشي تللی. شاکر صاحب ناست دی. شاکر صاحب متوجه اوسه. کله دې دروغ ویلي
د موضوع مطابق مې ویلي. کور کې د کله دروغ ویلي؟ کور کې یاره درته وښیم. شاکر صاحب سم له وره راغواړم او دلته به راسره ودرېږي. کور کې مې ویلي دي. که تر اوسه نو کانې شو دا پوښتنه به دې کوو چې دروغ یې څه کې ویلي دي. که ورور دې په ناحقه په غلطۍ د خپل فایټ نه په استفادې ژوبل کولو او وهلو ته یې چمتو وي؟ نه هېڅکله. که په ناحقه منګه په درسونو کې ویلي، استاد مو راته ویلي چې کله چې خپل پلار هم د تاسې د ناحقه په هغه باندې راجګ شو، باید تاسې په مقابل راجګ شئ، په مقابل یې ودرېږئ. نو که په ناحقه یې اوس دې ولې ویلي چې کول ته یې لارې چارې برابروم، او که د حق ما ته لار راښي بیا چمتو نه یم. شاکر صاحب خبر اوسه. وروستۍ برخه 3 فایټران درته ښایم، هر یو ته به خپله مشوره ورکړي او د هغې په اړه به یو نظر وایي. په یو جمله کې به تعریف کې، که ښه کې که بد کې، که په هر معنی ته یادې، او هغوی ته به یو مشوره ورکړي چې دغه کار وکړه یا مه کوه. صحیح ده؟ سم ده. لومړی دغه شخص کروش رجبی. او په اړه دې نظر څه دی؟ څوک دی په یوه جمله کې؟ خلاصه ورته وایم هغه ټیکټاکر ده. په یوه جمله کې ورته وایم ځکه چې تنها زما فکر نه وایي، نور افغانان هم وایي، خو هغوی نور افغانان ته دغه یو فایټ داسې ده چې هغه نه سټار جوړ کړی ده. نو باید هغه فایټران نه سټار جوړ شي چې هغه د خپل بندګي زحمت کاږي او هغه خپل د ژوندانه رازونه هغه هیلې ځلې وایي. د یو فایټ پاکستان کې کړی د ټول افغانانو بس سر ته چې کړی بل دا نو ډېر جالب به ستا لپاره. نصرت حق پرست، مشوره نظر دواړه. نصرت حق پرست ډېر ښه فایټر ده په دغه اصطلاح کې، ځکه چې هغه فایټ چې وګټي ټول افغانان ته تقدیموي، خپل مهاجرینو او د خپل افغانانو په خوله مسکا راوړي، او سوشل میډیا باندې کار نه لري، یا ویډیو چاپسې جوړه کړي یا چلن بازي وکړي. نو عموما په دغه افغانستان کې چې اوس ځان مشهوره کوي، یو بل ته چلنجونه ورکوي، د یو بل سوري ټوکي. نو نصرت حق پرست بدبختانه دغه پیره فایټ وباختلو. نو ډېر ښه فایټر ده، ډېر ښه فایټ کوي. مشوره دی؟ مشوره مې هغه خپل یو اف سی سازمان کې ده. مشوره مې دغه چې د خپل هغه تمرینات باندې نور هم زحمات وکاږي او تر څو کله زموږ په لا ډېر وځلېږي. وروستی په اړه به څه وې؟ وروستی اندېښنه مې ډېره ده څوک به وي. پوهېږي څوک به وي؟ نو پوهېږم څوک. بیخي ستا نږدې دوست خلیل ارسلاني. خلیل ارسلاني خلیل ارسلاني خو زما ورور و، زما د ورور په شان و، زما سره ډېر زحمات کړي دي، ما ورسره درسونه کړي دي. نو په یوه لار کې به دواړه روان ولو. ډېر ښه فایټر ده او اوس زموږ ټیم کې نسته ده، خپل بندګي زحمت کاږي او موږ هم کاږو. نو هغه ته څه ویل نه لرم، بس لا او بریا په هیله هغه ته هم غواړم، ځان ته هم غواړم. مشوره مې دغه ده چې د خپل زحماتو کاږي او د خپل امیدونو ته ورسېږي له موږ سره. ډېره زیاته مننه. مننه تاسو. حسین کورآباد، نړۍ مننه چې راغلی. ډېر مننه. تکلیف دې وویسته، خپل د تمرین وخت یې موږ ته راکړ او په ناویلو کیسې کې د ژوند هر هغه څه
لموږ او لیدونکو سره شریک کړل شي. تر اوسه دې په نورو پاډکاسټونو او نورو سټډیوګانو کې نو شریک کړي. کور ودان تاسو دې تل وځلیږي آباد اوسئ. ډېر مننه تاسو نه چې زه م رادا وکړم او هغه ناویلې کیسې وي زما چې تاسو ته م وړاندې کړي. تاسو نه مننه کوم چې دغسې ورزشکاران تشویق کوئ. کور ودان بیا هم په ګډه به هم کارۍ سره مخ ته ځو. کوشش به کوو چې یو بل سپورټ کوو او د خپل هیواد نوم په ټول نړۍ کې وځلوو. درنو لیدونکو، حسین نیازی و چې په هر قفس او هر رنګ کې د لیدونکو او خپل مینوالو خپل هیوادوالو زړونه ګټلي او په هر ګزار سره په هیواد کې د خوښۍ او خوشحالۍ شور جوړ کړی دی. خدای دې تل وځلوي. زموږ او ستاسې له سره دی د سیوری نه کمیږي. خدای دې نړیواله تل جوړ کړي. له تاسو درنو لیدونکو هم نړۍ مننه چې تر پایه راسره وئ په بل پاډکاسټ کې چې د یو نوي میلمه سره ستاسې درنو حضور ته حاضرېږم. په پاک رب مسپارم. ښې چارې.